سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، واه سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، دغه بدبخته د خپل بخت ته وځي. ډېر ښه. سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، دغه بدبخته د خپل بخت ته وځي او چرې منزل ته رسېدلی نشي، واه چرې منزل ته رسېدلی نشي چې خپل مقصد پسې ناوخته وځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګریو، زه بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل فیسبوک پاڼې نه. فاضل اکمل ټیم ملګرو راغلي یو داسې شخصیت له چې د هیڅ قسم تعریف محتاج نه دی. نو انشاءالله دوی نه موږ شعرونه مورو، غزلې به هم تورو. نو نشاد صاحب په پروګرام کې دلته هرکلی وایم. مننه جي، ډېره مننه. نشاد صاحب دا راته ووایي چې دغه کتونکي د فیسبوک په پاڼه باندې تاسو په اوله ځل ګوري، نو دغې کتونکو سره معمولي شان خپل تعارف وکړئ. ملګرو سلامونه، ستاسو هم ډېره مننه چې دې ستا دونه تکلیف وکړو. ستاسو د راتګ بیا مننه، د چودري صاحب مننه. دا فیسبوک په پاڼه خو په اول ځل ما خلک نه ګوري، خو ستا د پیج نه ما خلک په اول ځل ګوري. زما نوم حسن خان دی، زما تخلص ناشاد دی، د بټخیلي اوسېدونکی یم. 4 کتابونه مې چاپ دي. ماشاءالله. نشاد صاحب تاسو خو د پښتو ادب دپاره ماشاءالله ډېر ښه کار کوئ، د پښتو خاورې دپاره. نو دغه ستاسو چې کوم مطلب کار کوئ د پښتو دپاره، نو په دغې کې تاسو د پښتو د خوښ شاعر تاسو څوک دی؟ ټول د قدر وړ دي. د ملکنډ د سیمې شاعران ټول زما خوښ دي، محترم دي. زه یو سړي ته ګوته نشم نیوی چې دا مې خوښ دی، دا مې نه دی خوښ. د پښتو دپاره چې هر څوک هم خدمت کوي، زموږ د سر ګل دی. ډېره مننه. او کتونکو ته به راسره خیر څه شریکوئ؟ ستاسو څه خوښ یا ورسره شریک کړو، یو شعر نیم ورته ووایو. د یادو معامله ده، خو چې څه وشو چې په ډېر څه یې منظور کوي. ارشاد جي. چې یو کتاب به راته ووایم چې هسې لاسونه په پایلي مه ګوره، هسې لاسونه په پایلي مه ګوره، او د چا چې لاس نشته نصیب شته دی. واه هسې لاسونه په پایلي مه ګوره، او د چا چې لاس نشته نصیب شته دی. او دنیا خو دته دنیادارو خلکو، د چا دنیا نشته حبیب شته دی. ډېر ښه. غزل به راته ووایم چې سر خو مې ټیټ شو، زړه مې نه ټیټېږي. سر خو مې ټیټ شو، زړه مې نه ټیټېږي، او د حسن زور ته په غرمه ټیټېږي. ډېر ښه. سر خو مې ټیټ شو، زړه مې نه ټیټېږي، او د حسن زور ته په غرمه ټیټېږي. واه او ادم ته سر ټیټ که د اور فرشتې، ادم ته سر ټیټ که د اور فرشتې، مخ تورنېږي سر دې ښه ټیټېږي. دا شعر بیا ووایه، ډېر زبردست. ادم ته سر ټیټ که د اور فرشتې، مخ تورنېږي سر دې ښه ټیټېږي. واه او د اور لمبې حس کولی نشي، د اور لمبې حس کولی نشي، او ورته د اور لمبه ټیټېږي. واه ډېر خیال. د اور لمبې څه کولی نشي، او ورته د اور لمبه ټیټېږي. او ادمه پام کوه لمسون دی د چا، ادمه پام کوه لمسون دی د چا، سر د غنم دی په دانه ټیټېږي. ډېر ښه. ادمه پام کوه لمسون دی د چا، سر د غنم دی په دانه ټیټېږي. واه او نوړم بوتان دې څه کولی نشي، نوړم بوتان دې څه کولی نشي، د انسان سر ورته په څه ټیټېږي. واه نوړم بوتان دې څه کولی نشي، او د انسان سر ورته په څه ټیټېږي. ډېر ښه. او ناشاده هلته مې زړه دوه ټوټې شي، ناشاده هلته مې زړه دوه ټوټې شي، چېرته چې سر د پښتانه ټیټېږي. واه ناشاده هلته مې زړه دوه ټوټې شي، چېرته چې سر د پښتانه ټیټېږي. واه ډېره مننه. نشاد صاحب ډېره مینه مننه، تاسو موږ ته ټایم راکړه. مننه. خو دغه کتونکي ستاسو پروګرام ګوري، نو مسافر چې کوم دي هغوی ته هم راسره خیره یو دوه درې غزلې یا شعرونه شریک ما کړئ. خو مسافرۍ ډېرې سندرې او ډېر نظمونه او ډېر دغه ویلي دي. او د زرشاد په یو کیسټ کې ویلي چې مسافر د یادوي نه و زما خوږه وطنه. ګوري د زرشاد ډېر زیات مشهور شوی، خو د وخت تقاضې خبره دا ده چې ډېر وخت وشي موږ پکې شړ پاتې شو. نو یو څو شعرونه راته د مسافرۍ به د غزل په شکل کې ووایم چې مخکې دې دوه درې شعره دي چې تا چې د تلو راتلو کیسې پرېښې دي، تا چې د تلو راتلو کیسې پرېښې دي، ما هغه چم هغه کوڅې پرېښې دي، چې ستا په غم کې به مسکل جامونه
اوس مې نشي او تماشې پرېښي. دا بیا ووایه، ډېر زبردست. تا چې د تلو راتلو قصې پرېښي دي، ما هغه چم هغه کوڅې پرېښي دي چې ستا په غم کې به مسکل جامونه اوس مې نشي او تماشې پرېښي. ډېر ښه. غزل داسې دی چې سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، واه. سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، دغه بدبخته د خپل بخت ته وځي. ډېر ښه. سر د سنګل نه چې بالښت ته وځي، دغه بدبخته د خپل بخت ته وځي. او چرې منزل ته رسېدلی نشي، واه. چرې منزل ته رسېدلی نشي چې خپل مقصد پسې ناوخته وځي. ډېر ښه. دا بیا ووایه. چرې منزل ته رسېدلی نشي چې خپل مقصد پسې ناوخته وځي. او وږمې وي ټوله ورځ په دې لارو کې، وږمې وي ټوله ورځ په دې لارو کې چې په سهار د ګلو لخته وځي. واه. او مسافري ګوره اسانه نه ده، مسافري ګوره اسانه نه ده، والله چې ژوند په ډېره سخته وځي. ډېر ښه. په تیزندو مې د زلفانو تړې، په تیزندو مې د زلفانو تړې، ناشاده په تیزندو مې د زلفانو تړې، جانانه سا به مې بې وخته وځي. ډېره په تیزندو مې د زلفانو تړې، جانانه سا به مې بې وخته وځي. ډېر ښه. او لږه د مینې نظرانه ورکوه، لږه د مینې نظرانه ورکوه، بعضې پیریان خو په منښته وځي. واه. لږه د مینې نظرانه ورکوه، بعضې پیریان خو په منښته وځي. او ناشاده هله به غمونه خلاص شي، ناشاده هله به غمونه خلاص شي، که د مزغو نه مې کم بخته وځي. ډېر ښه. ډېره مننه. ناشاد خان، ډېره مینه او مننه چې تاسو مونږ ته په دې لنډ تنګ وخت کې ټایم راکړه. او دغه کتونکي زمونږ د پیج نه تاسو په اوله ځل ګوري، نو ستاسو ډېره مینه او مننه. او دغه کتونکو ته زمونږ د سایډ نه معمولي شانتې ریکویسټ چې تاسو د لایک او د شیر بټن مه هېروئ. انشاءالله راځو به ستاسو دپاره. او موږ له اوس په دې ټایم باندې زما د پروګرام میلمه ده او ما له اجازت راکوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.